السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راته ټول ټول جوړ په شپې ورځې مو په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړئ. زه بیا یو نوي ویډیو سره در غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د ګارډ طریقه وښیم. د هر څه نه مخکې تاسو به دغه یو براوزر د دغه براوزر لینک زه په خپل بلاګر کې به زه د لینک درته واچوم. دغه اپلیکیشن دغه به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. نو د هر څه نه مخکې تاسو په کومه آی ډي باندې چې تاسو ګارډ غواړئ چې ګارډ ولګوئ، نو تاسو به فیسبوک آی ډي ته لوګین شئ، یعنې داخل بشئ. نو د داخلېدو نه وروسته به تاسو چې شی وکړئ، زه یې سټپ بای سټپ تاسو ته طریقه ښیم، خو تاسو زما چینل هېر نه کړئ. زما چینل درسره سبسکرایب او په څنګ کې ورسره لایک هم ووایئ، تر څو زما نوره ویډیوګانې هم تاسو ته ورسېږي او تاسو کولی شئ چې زما سره کمنټ هم راته وکړئ چې کومه ویډیو تاسو غواړئ. نو د هر څه نه مخکې تاسو باید چې هر کله آی ډي ته لوګین شو، داخل شو، تاسو دغه سرچ کې ملټي ټولز دغه به ولیکئ. دلته زه یې کاپي کومه، دغه په هم بلاګر کې تاسو ته واچوم، تر څو تاسو د هغې نه کاپي کړئ، یا د هغې لیکل تاسو وګورئ، یا دغه ملټي ټولز فار فیسبوک دغه به تاسو سرچ ووهئ. هر کله چې ووایئ دغه سرچ ووایئ، هر کله تاسو ته په سرچ کې به دپسې ملټي ټولز فار فیسبوک دغه به تاسو ته راشي. دغه به تاسو په دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې دا باندې کلیک وکړو، دلته کې سرچ کې دا ورکړل، دا باندې زه کلیک کوم ملټیپل ټولز فار فیسبوک. په دا باندې چې هر کله کلیک وکړم، دلته ملټي ټولز فار فیسبوک دغه د ترولل د اولنی نشان به ستاسو انتخابي. هر کله چې په دغه باندې مې انتخاب وکړو، کلیک پرې وکړم، نو تاسو ته دلته یو بل اپشن ده چې دغه یو غدا فایل ده، دغه به دوسته د انډکس براوزر ته تاسو ته ډاونلوډ شي. نو لږ انټرنیټ سلو ده، نو تاسو لږ ورته دمه وکړئ تر څو دغه انټرنیټ کار وکړي. نو تاسو به وروشئ دغه څنګ نشان کې تاسو په رکبتې بیځئ، دلته څنګ ته به تاسو ووینئ اډ ټو کروم، دغه به څه کوي، د اډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به د خپله فایل به ووینئ چې ډاونلوډ شي. نو دغه د چې هر کله چیکینګ راوند شو، نو تاسو پولیس ووینئ دلته ډاونلوډ شروع شي، دلته خپل ډاونلوډز ولیکئ. دلته اخر کې به خپله تاسو به ووینئ دلته. نو اډ ایکسټنشن باندې چې کلیک وکړئ، نو تاسو لږ ورته انتظار شئ. نو ډاونلوډ سټارټډ ډاونلوډ شوی، ډاونلوډ یې راوند شو، نو دا تاسو ته څه شي ډاونلوډ شي. نو هر کله چې دا هر کله ډاونلوډ شي، نو په څټ بیا به لوډ شي. هر کله چې تاسو په دغه هر کله تاسو راته اډ کو ډاونلوډ هم کړو دغه ملټي ټولز پر فیسبوک، دغه هم چې هر کله ډاونلوډ کو، نو بیا به تاسو چې وکړئ خپل فیسبوک ته به داخل شئ. هر کله چې فیسبوک ته داخل شئ، په دغه فیسبوک کې به اوس درته وښایم چې تاسو به څه وکړئ. د کیس کونج کې د یو وایس میسج د یو د بل سار کونج کې داسې کلمونه لږ پټ شي، دا کونج کې د ریټاکې نښان چې وینئ، په دا باندې به کلیک وکړئ. د ریټاکې نښان باندې چې هر کله کلیک وکړه، لږ صبر ته کول ته لږ وشو، زه نشان ته خفه کړم، دغه ایکسټنشن که وینئ، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې په دا باندې کلیک وکړو ملګرو، نو دلته تاسو ته ملټیپل ټولز پر فیسبوک دغه نشان تاسو ته راشي. ستاسو انتخاب به دغه وي. تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو دې نه وروسته یو نشان درته راځي، د کراس علامات چې د اعلانات، دغه پوس کراس علامات چې دغه به کراس کړئ، یعنې ختم کړئ. هر کله چې دغه ختم کړه، دې نه وروسته تاسو ته یو کیس ټولز دی ټول دغه ټولز باندې چې کلیک وکړئ، تاسو ته ډېر اپشن ورشي. د اخرنۍ نه دویم نشان چې دا د پروفایل ګارډ، د پروفایل ګارډ باندې به تاسو چې وکړئ کلیک وکړئ، دا نشان چې د اخرنۍ نه دویم نشان. هر کله چې په دا باندې نشان وکړو ملګرو، نو تاسو ته دلته دغه خپل تاسو فیسبوک پروفایل چته ورشي. نو دغه کې شټ ډاون داسې نشان به نه وایي، مانه یو ځل دا وویلی شو تر څو فعال یې کړم، خو فعال نه شو. نو دا شټ ډاون سره تاسو سره دغه هغه چې دا نه کېږي، نه فعالېږي. شټ ډاون اډکټیویټي دلته خپله مې ته ولیکل، موږ زر کړو، موږ دغه خو نه که کار یې ونه کړو ځکه چې فعال نه شو. نو دې نه وروسته بیا فیسبوک ته زه دننه داخل شوم، مو وکتل چې ودرګه ګارډ لګېدلی دی او که نه دی لګېدلی. نو اوس یې زه ګورم چې څرګه ګارډ داسې نه دی لګېدلی. د نه وروسته بیا به هغه د ریټکې نشان باندې کلیک وکړئ تر څو هغه نشان چا شي، فعال شي. نو دغه شټ آف د شي نشان باندې چې تاسو هر کله کلیک وکړئ، نو تاسو دلته به تاسو ته خپله ولیکئ شټ اکټیویټډ، یعنې تاسو کوم اپشن چې تاسو غوښتل تاسو پروفایل ګارډ فعال شو. دې نه وروسته به تاسو لوړ شئ څټ، یعنې په خپل فیسبوک ته به داخل شئ، نو د کاس پروفایل به خلاص کړئ. اوس به تاسو ووینئ چې دغه د آی ډي پروفایل نه ګارډ لګېدلی پروفایل په تصویر باندې. نو اوس به ووینئ چې د پروفایل ګارډ ان لګېدلی دی. نو دغه یوه ویډیو وه، هیله لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شي او په څنګ کې ورسره لایک هم کړه، او کومې ویډیو مو که خوښې کړي او کومې خوښېږي نو کمنټ هم راته وکړئ. مننه ستاسو دې